که بیادرم در سر سیل همون تو ملاق میزد 20 متر تقریبا 10 متر 15 متر بلندی بود. در اون صحنه بیادرم زیر آب نشده بود. اما تو دیدم شاید باز دیگه سیل داشتم بودیم اینجا خانه بود. این منطقه مکمل خانه امی بچه سید عالم نام داشت. خانه عجیب بود. دیدم که او در اینجا زد مقدم بیادرم شهید شد کلگی. اینمی منطقه که دیدم اینجا خانه بود کل دکانا. یک دقیقه بعد سعی کردم هیچ کس اینجا اصلا نبود. هم دقیق دکار چیز ختم شد. دقیقه هیچ چیز اصلا اینجا نبود. از همین خانواده سید عالم نام داره که به تعداد 6 نفر اعضای خانواده‌اش صرف خودش همراه یک لباس باقی مونده. ګرانو هیوادوالو دغه ځای تاسو ګورئ دلته یو کور او دلته خلکو پکې ژوند کوو ولې اوس په دغه ځای کې هیڅ داسې نه ښکاري چې دلته خلکو ژوند کړی دی د دوی دا ورونه دا کیسه کوي چې دلته یو ډېر ښایسته روغ کور او خلکو پکې ژوند کوو له دوی نه د دغه کیسې پوښتنه کوو او په دوی باندې دغه د سیلاب دغه غمیزه او ویر څنګه تیر شوی دی بیادر خوب هستی انشالله؟ زنده باش. بخیر تیر شده انشالله سلام؟ بخیر تیر شد. خوب بیادر تو همین قصه کو که کدام وقت بود کجا بودی که سیلاب آمد باز می خانه را برده چقدر تاوان رسانده به مردم؟ روز جمعه بود همین جمعه تیر شده ساعت 3 بجه دقیقاً که از با خودم یک بیادرم شهید شده بود. همین تو در سرک پیش یک دکانی چی بود از بیادر دیگه بود. در این استقامت که بود بیادرم تو تیر بیر میشد. در اونجا یک بلندی است یک دکان دیگه بود. پیش همون دکان استاد شده بود ما طرف یعنی دکانا ولی نیست. دکانا نه قطعی خانه. کاری نه دوستان چه دلت دیگه. از همون استقامت ما در بلندی استاد بودم. یک دو دقیقه صبر کردم دیدم که بیادرم در سر سیل همون تو ملاق میزد. ملاق میزد سر سیل 20 متر تقریبا 10 متر 15 متر بلندی بود. در اون صحنه بیادرم زیر آب نشده بود. اما تو دیدم شاید باز دیگه سیل داشتم بودیم اینجا خانه بود. این منطقه مکمل خانه امی بچه سید عالم نام داشت. خانه عجیب بود. دیدم که او در اینجا زد مقدم بیادرم شهید شد کلگی. اینمی منطقه که دیدم اینجا خانه بود کل دکانا. یک دقیقه بعد سعی کردم هیچ کس اینجا اصلا نبود. هم دقیق دکار چیز ختم شد. دقیقه هیچ چیز اصلا اینجا نبود. از همین خانواده سید عالم نام داره که به تعداد 6 نفر اعضای خانواده‌اش صرف خودش همراه یک لباس باقی مونده. مغفرتش کنه. خب امید یک موضوع دیگه هم هست میگه او از امو جمع تو بالا شده سر مکتب هم تو میگه بله امو ثانیه بود امو اسناد بود که یک موتر کورولا ده نمیجه بود پس خدا لیوارس میکرد لیوارس می او زدش از این مکتب دو اوج زد از سر این مکتب بلندش کرد آبو بغل اونموجا اون مردکه زنده حیات برآمد از پایین خانه یک کره به نام مولا عبدالوارث او را پشتکای خودش هم البته آب سرشان بود اما تابریزه که اون نفر شش میده کرد 6 تا سیاسر بودن 3 تا اشتو کلش نجات مولا صاحب عبدالوارث از این منطقه دوستانو دا کیسه څو عجیب پیغام لري موږ او تاسو ته داسې یو څوک چې موټر دی اوبو پورته کړی دا همداسې د مکتب په سر باندې تللی اخواته ولیدلی ولې چاته پکې ذهني زیان نه دی رسېدلی روغ پاتې شوي دي ولې په دغه کور کې چې موږ ولاړ یو په دې کې 6 تنه فامیل ټول وفات شوي دي او یوازې مرګ ژوبله ورته رسېدلی یوازې یو کس پاتې دی الله تعالی دې رحم وکړي قدرمنو دوستانو زه یو ځل بیا دا خبره کومه چې دا یو مثال او یو بیلګه ده د دغه یو کوچني کلي یعنې که دې خوا پورته 2 ولسوالۍ نورې دي د دې څخه کته د بغلان ساحه ده شهر جدید ساحه ده نور کلي دي یعنې ډېر زیات په سلګونه کورنیو ته همدغه ډول زیانونه رسېدلي دي د بغلان ولسونه دغه ولسونه او خلک جدي مرستو ته اړتیا لري د ژوند هغه لومړني امکانات یې له لاسه ورکړي دي د دوی د کورونو جوړولو مسله ده د دوی دغه عاجلې مرستې دي ظروف دي خوراکي توکي او مواد دي هر څه حتی اوبه دوی ته نشته د خوراک او څښاک لپاره څه نشته مثلا مسجدونه د دوی خراب شوي دي چې دوی پکې خپل عبادت وکړي یعنی د دوی ژوند له صفر سره ضرب شوی او هر څه له صفر څخه پیل شوي دوی یوازې خپل سر ژغورلی ده مقدرمنو دوستانو په تاسو باندې یو ځل بیا غږ کوو با احساسه ورونو څومره چې وس کېږي د خپلو دغو افغانانو سره همکاري وکړئ په خبر بنسټ باندې باور وکړئ خبر بنسټ ته خپلې مرستې راولېږئ موږ تاسو سره ژمنه کوو چې په پوره امانتدارۍ صداقت او رښتینولۍ څخه سره د یوې ارتباطي پل په حیث به ستاسو مرستې تر دغو ولسونو رسوو تاسو به الحمدلله د قمر بنسټ فعالیتونه په پکتیکا کې لیدلي همداسې په هرات کې چې تقریبا 9 بابه کورونه هلته یو ډېر لوی شهرک جوړ سو همداسې هر چېرته چې غمیزه رامنځته شوې ده قمر بنسټ ځان رسولی همکارانو ځان رسولی
رسولی او تاسو ګرانو هیوادوالو همکاري او مرسته کړې ده. والته موږ ډېر بنیادي کارونه کړي دي. نو انشاءالله د بغلان ولسونو ته هم زموږ پلان دی چې یو بنیادي کار د دوی لپاره ترسره شي تر څو دوی له ډېرو ستونزو او مشکلاتو څخه حل سي. نو همدغسې لکه هلته چې په موږ باندې باور کړی و همداسې یو ځل بیا په خبر بنسټ باور وکړي، خپلې مرستې تر موږ راولېږئ. موږ به په پوره صداقت او ایماندارۍ سره د ارتباطي پل په حیث د بغلان تر سیلاب ځپلو ولسونو پورې رسوو.